الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زموږ نننۍ موضوع او خپرونه د جلپاڼې د ورکولو د کیفیت اړوند ده. د جلپاڼې د ورکولو کیفیت د محکمې لخوا مجلوب او مدعا علیه ته د جلپاڼې د ورکولو کیفیت باید څنګه وي؟ دا یاد لرئ کله چې د یوې محکمې لخوا مدعا علیه ته جلپاڼه لیږل کیږي، که هغه د مدعي په لاس وي او یا د محکمې د یو نماینده په لاس او یا د اجرایه قوې د یو شخص په لاس مدعا علیه ته ورسوي، او مدعا علیه به په دې پوه کړي چې دغه جلپاڼه د قاضي لخوا درته رالیږل شوې ده. خو په دغه جلپاڼه کې به د قاضي لخوا مدعا علیه محکمې ته په معینه او معلومه ورځ راطلب او راغوښتل شوی وي. نو مدعا علیه ته د جلب رسولو نه پس به جلب وروړونکی د مدعا علیه استحضاریت اخلي. فقهای کرامو د مدعا علیه په باره کې یو څو صورتونه لیکلي دي. اول چې مدعا علیه حاضر وي د جلب وروړلو پر وخت. دویم چې مدعا علیه غایب وي د جلب وروړلو پر وخت کې، یعنی په کور کې نه وي. دریم چې مدعا علیه د جلب وروړلو پر وخت کې مختفي وي، یعنی ځان یې پټ کړی وي. څلورم چې مدعا علیه ممتنع او متمرد وي، یعنی د محکمې جلپاڼه نه اخلي. اول صورت چې مدعا علیه د جلب وروړلو پر وخت حاضر وي. که د جلب وروړلو پر وخت مدعا علیه حاضر وي، نو د مدعا علیه استحضاریت به پر جلپاڼه ولیکي او جلب وروړونکی به پر دویمه جلپاڼه باندې چې کومه په کونده کې پاتې کیږي د مدعا علیه څخه دی د دې خبرې تصدیق واخلي چې ما ته جلپاڼه په پلان تاریخ، ساعت او محل کې راورسېده. که مدعا علیه خط نشو لیکلی، نو جلب وروړونکی به د مدعا علیه بیان د دوهمې جلپاڼې پر شا ولیکي. بیا به یې په مدعا علیه تصدیق کړي په امضا یا مهر یا ګوتې لګولو سره، او د محکمې لخوا جلب وروړونکی به د مدعا علیه دغه تصدیق د استحضاریت تایید هم کړي او د خپل تایید تاریخ، ساعت او محل او ځای د رسولو د جلبه هم پرې ولیکي، او وروسته به دغه تایید شده جلپاڼه محکمې ته راوړي او په محکمه کې به د دعوې په دوسیه کې محفوظ کړل شي، او په آینده کې پر مدعا علیه باندې دلیل شي چې جلپاڼه وررسېدلې ده. د یادونې وړ ده که مدعا علیه د جلپاڼې د وروړلو په وخت کې د بلې محکمې په ساحه کې موجود وي، نو د محکمې قاضي صاحب به جلپاڼه د هغې ساحې د محکمې قاضي صاحب ته ورواستوي او هغه به یې مدعا علیه ته ورورسوي. او که مدعا علیه په یو خارجي هیواد کې اوسېدو، نو بیا به محکمه د وزارت خارجه یا وزارت عدلیه څخه مکتوبي غوښتنه وکړي چې مدعا علیه ته د سفارت له لارې جلپاڼه ورورسوي.
دا اول صورت چې مدعا علیه د جلب وروړلو پر وخت حاضر وي. دویم صورت چې مدعا علیه د جلب وروړلو په وخت کې غایب وي. کله چې جلب وروړونکی د مدعا علیه کور ته جلب وروړي او مدعا علیه په کور کې نه وي خو د محکمې په اړوند ساحه کې موجود وي، نو په داسې وخت کې به بیا جلب وروړونکی د مدعا علیه قریبانو او خپلوانو ته جلب ورکړي. خو هغه قریبان چې د مدعا علیه سره پر یوه سرای او کور کې اوسیږي او د مدعا علیه دغه قریبان چې جلب ورکول کیږي هغوی به بالغان وي، کوچنیان یعنی صغیران به نه وي. او چې کله دغه قریبانو ته جلب ورکوي نو د مدعا علیه په کور کې به جلب پاڼه ورکوي. داسې به نه وي چې هر ځای د مدعا علیه قریب پیدا کړي هلته جلپاڼه ورکړي. او همدغه شان د مدعا علیه د غایبوالي په صورت کې له قریبانو نه علاوه د مدعا علیه خادمانو ته هم جلپاڼه ورکولی شي، خو هغه وخت به دغه خادم ته جلپاڼه ورکوي چې دغه خادم د خدمت په ځای کې وي. داسې به نه وي چې هر ځای د مدعا علیه خادم پیدا کړ هلته جلپاڼه ورکړي. خدا یاد لرئ چې قریبانو ته او یا خادمانو ته د جلب ورکولو پر وخت به مدعا علیه هم د محکمې په اړوند ساحه کې موجود وي، اگر که په کور کې نه وي، غایب وي. او قریبانو او یا خادمانو ته د جلب ورکولو پر وخت کې به جلب ورکوونکی د هغه قریب یا خادم نوم هم په یاد ساتي تر څو چې جهالت پورته شي. دریم صورت چې مدعا علیه د جلب وروړلو پر وخت په کور کې او یا د کار په ځای کې وي خو ځان پټ کړي، یعنی په کور وي خو نه ورته راوځي، یا د کار په ځای کې وي خو له جلب وروړونکي څخه پټ شي. خلاصه دا چې د جلب وروړونکي کس سره ځان نه مخامخ کوي بلکې ترې نه پټیږي. نو جلب وروړونکی به د مدعا علیه د کور یا د ځای پر دروازه د جلپاڼې اوله نسخه ونښلوي او همدغه محضر او جریان د ځان پټولو به هم پرې ولیکي په دویمه جلپاڼه کومه چې له ځان سره محکمې ته راوړي. لکه څرنګه چې په شرح مجلة الاحکام للعطاسي صفحه 153 شپږم جلد د 1834 مادې په شرح کې هم لیکل شوي: وإن أرسل القاضي إلى المدعى عليه من يحذره فلم يجده فقال المدعي للقاضي إنه توارى وسأل تسمير بابه والختم عليه فالقاضي يكلفه بإقامة البينة على أنه في منزله إلى آخره. یعنی کچیرې قاضي د یوې محکمې د مدعا علیه د راجلب کولو پسې یو څوک ولیږي، که هغه مدعي وي او که غیر له مدعي څخه، نو که دغه شخص د مدعا علیه کور ته ولاړ شي له جلب سره خو مدعا علیه په کور کې پیدا نه کړي او دغه شخص د محکمې قاضي ته بیرته راشي او ورته ووایي چې مدعا علیه خو په خپل کور کې له ما څخه ځان پټ کړو، بیرون راونه وتو، او بیا له قاضي څخه دغه مدعي جلب وروړونکی غوښتنه وکړي
چې پر مدعا علیه دروازه بنده کړه او کور یې مهرلا کړه، نو په دې صورت کې به قاضي د محکمې دغه جلب وروړونکی په دې مکلف کړي چې دوه ګواهان په دې خبره قایم او حاضر کړه چې د جلب وروړلو پر وخت دغه مدعا علیه په خپل کور کې موجود او له تا څخه یې ځان پټ کړی. نو که دغه جلب وروړونکي مدعي په دوو شاهدانو سره دا ثابته کړه چې مدعا علیه د جلب وروړلو پر وخت په کور کې و، نو قاضي صاحب به له دغه دواړو شاهدانو پوښتنه وکړي چې تاسې دغه مدعا علیه په کور کې کله ولیدو. نو که دواړو شاهدانو ورته وویل چې مونږ نن ورځ او یا پرون ورځ او یا 3 ورځې را په دې خوا لیدلی، نو قاضي به بیا د دوی دغه شهادت قبول کړي او کور د مدعا علیه به مهرلا کړي او کور به پرې بندیخانه وګرځوي او د کور پورته او لاندې چتونه به پرې بند کړي تر دې چې مدعا علیه مجبور شي او د کور نه راوځي. البته که چیرې شاهدانو په خپل شهادت او گواهی کې وویل چې مونږ مدعا علیه تر 3 ورځو د مخه په کور کې لیدلی، بیا مو نه دی لیدلی، نو بیا به قاضي صاحب د دغه شاهدانو شهادت نه قبلوي. 4م صورت چې مدعا علیه د جلپانې له اخیستو څخه ممتنع وي. که مدعا علیه یا هغه څوک چې د جلپانه ورکول ورته صحیح وي د جلپانې د تسلیمولو او اخیستلو څخه امتناع او ممانعت وکړي او ووایي زه دغه جلپانه نه غواړم، نو جلب وروړونکی به د مدعا علیه پر دغه امتناع او ممانعت 2 نفره شاهدان ودروي او د دغه شاهدانو نومونه به هم ولیکي او تاریخ، ساعت او محل د وجود د امتناع او ممانعت به هم پرې ولیکي او د شاهدانو ګوتې به هم پرې ولګوي. لکه څرنګه چې د درر الحکام صفحه 676 4م جلد د 1833 مادې په شرحه کې هم ذکر دي. يأخذ المدعي مراسلة مختومة بختم القاضي لتبليغها للخصم تتضمن دعوته إلى المحاكمة، ويبلغ المدعي هذه المراسلة لخصمه ويفهمه بأنها من قبل القاضي إلى آخره. خلاصه دا چې مدعي به د قاضي په مهر ټاپه شوې جلپانه د ځان سره واخلي د دې لپاره چې مدعا علیه ته یې ورسوي، خو په دغه جلپانه کې به مدعا علیه محاکمې ته راغوښتل شوی وي. مدعي به دغه مراسله او جلپانه مدعا علیه ته ورسوي او په دې به یې هم پوه کړي چې دا د قاضي لخوا درته رالېږل شوې ده. نو که مدعا علیه دغه مراسله او جلپانه رد کړه او د قاضي مجلس ته یې له حاضرېدو ممانعت وکړو، نو په دې صورت کې به جلب وروړونکی مدعي 2 ګواهان را حاضر کړي د مدعا علیه په امتناع او تمرد باندې. او که مدعا علیه د جلب وروړلو پر وخت خاموش او ساکت پاته شو، نه یې جلپانه رد کړه او نه یې د راتلو وعده وکړه او یا یې وعده وکړه چې مجلس د محاکمې ته درځم، لیکن د خپلې وعدې مخالفت یې وکړ، مجلس د محاکمې ته رانغی،
نو دی به بیا په دې صورت کې متمرد شمارل کیږي. نو قاضي به په دې صورت کې دغه مدعا علیه جبرن مجلس د محاکمې ته حاضروي. او همدغه رنګه په مجلة الاحکام العدلیه 1834 ماده کې هم لیکل شوي اذا امتنع المدعا علیه من الحضور ومن ارسال وکیل الى المحكمة ولم يمكن جلبه واحضاره يدعى الى المحاكمة بطلب المدعي الى آخره. یعنی که مدعا علیه محاکمې ته له حاضرېدو څخه امتناع یا ممانعت وکړي او د خپل وکیل د لیږلو څخه هم ممانعت وکړي او د محکمې لخوا له 3 ځلو جلپاڼو لیږلو پس بیا هم محکمې ته حاضر نشي، نو قاضي صاحب به مدعا علیه ته دا پیغام ورولېږي او په دې به یې پوه کړي چې ستا لخوا به اوس وکیل مسخر نیول کیږي او د هغه په حضور کې به د مدعي دعوا او د شاهدانو شهادت اوریدل کیږي. د دغه پیغام باوجود که بیا هم مدعا علیه محکمې ته حاضر نشو او نه خپل وکیل محکمې ته راولېږو، نو قاضي ته دا حق شته دی چې د مدعا علیه لخوا یو وکیل مسخر مقرر کړي چې هغه وکیل به د مدعا علیه د ټولو حقوقو محافظ او حفاظت کوونکی وي او قاضي صاحب به د دغه وکیل مسخر په وړاندې د مدعي دعوا او د ګواهانو ګواهي واوري او بیا به د موضوع ښه تحقیق او څېړنه وکړي. نو تر څېړنې او تحقیق وروسته که قاضي ته معلومه شوه چې د مدعي دعوا درسته او صحیح ده، نو فیصله به ورته وکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.